تازه نوې او په زړه پورې خبر اخر هم د ډیرو خفګانونو نه پس دا د خوشحالۍ خبر هم را سره ووري. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د آی پی ایل سیالیو نیلامۍ لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او د دې سیالیو لپاره ګڼو داخلي او خارجي لوبغاړو نوملیکنه ترسره کړې ده. د دې سیالیو د نیلامۍ لپاره تر ټولو زیات عمر لرونکی لوبغاړی هندي پروین ټامپي ثبت شوی او تر ټولو کم عمر لوبغاړی بیا افغان ځوان وروتو پاچونکی نور احمد لکړمال ګڼل شوی دی. د آی پی ایل سیالیو د نیلامۍ په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې تر ټولو کم عمر لوبغاړی دغه سیالیو ته نوملیکنه ترسره کوي. 14 کلن نور احمد د هغو افغان لوبغاړو په منځ کې دی چې د آی پی ایل بولۍ ته یې نوم راجستر کړی دی. نور احمد لکړمال د هندوستان 19 کلنې کرکټ ټیم ملي لوبډلې خلاف د 15 ورځنیو لوبو سیریز کې هم لوبې ترسره کړي او تر ټولو ښکلې توپاچونه یې ترسره کړه. نوموړي وکولی شول چې په یاد سیریز کې د کمو منډو په ورکولو سره 9 ویکټې ترلاسه کړي. نور احمد لکړمال په دې وروستیو کې د 100 نورو افغان لوبغاړو سره یو ځای د آی پی ایل راجستان رویلز لوبډلې لخوا د ازمایښت یا ټرایل لپاره هم دعوت شوی او د هغوی سره یې په تمریناتو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې د افغانستان څخه په ځوان عمر کې مجیب او راشد نوملیکنه ترسره کړې وه او بیا د بورۍ پر مهال د لوبډلو لخوا واخیستل شول او نړیواله کچې شهرت ترلاسه کړ. نور احمد لکړمال هم غواړي چې د هغوی په څیر دی هم په نړۍ کې شهرت ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د آی پی ایل سیالیو د بولۍ لپاره شاوخوا 1000 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې په ټوله کې 332 لوبغاړي ترې نهایي شول او راتلونکي آی پی ایل سیالیو بولۍ کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 19 نیټه به کلکتې ښار کې ترسره کیږي نندارې ته وړاندې شي. د یادو 332 لوبغاړو څخه 186 هندي او 133 لوبغاړي خارجي دي. په خارجي لوبغاړي کې د استرالیا څخه 15 د سویلي افریقا څخه 23 انګلستان څخه 22 ویسټ انډیز څخه 19 نیوزیلند څخه 18 له سریلانکا څخه 14 له افغانستان څخه 9 بنگلاديش څخه 15 او د دوهمې درجې لوبډلو څخه 3 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د یادولو وړ ده چې دغه نیلامۍ پړاو لپاره لوړه کټګوري 2 کروړه او 1.5 کروړ هندي کالدارې ټاکل شوي دي. په 2 کروړه کټګوري لیست کې ډیلسټین ماکسویل پاټکومینس جوش هیزلوډ کریسلاین او انجلیو میتوس شامل دي او 1.5 کروړ کټګوري لیست په سر کې د هندي روبین نوتاپا دی. ټاکل شوی چې د 2020 کال آی پی ایل سیالۍ به د مارچ په 23 نیټه پیل چې تر مې میاشتې پورې به دوام وکړي. نو دوستانو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.